غریبو زه درته چغې وایم چې سټارټ کړئ خپل بزنس. د شاهد انور بھائی خبره غریبو خپل بزنس سٹارټ کړئ، خپل کاروبار سٹارټ کړئ. کاروبار کې شرم نشته، شرم په دې شي کې دی. دا شی چې کوئ که نه په دې کې شرم دی. زما څه بزنس دی راځئ زه تاسو ته ښیم چې زه ترې اوس ګاډی ډاکوم مړه مې خرڅوم یې چې ماله 100 روپۍ کوي. صحیح ده؟ راځئ زه تاسو ته خپل بزنس ښیم چې زما څه بزنس دی. ګورئ د غریب سړي زامنو دا زما بزنس دی. زما بزنس دی سکراپ د کباړ بزنس دی. زما د څه شي دی؟ د کباړ بزنس ما ځان له شروع کړی. الحمدلله ما په دې کې 2 ګاډي اخیستي دي. یو ګاډی دا دی مخامخ په 14 لک روپۍ مې اخیستی دی ډاکسن. وینئ دا ما په 14 لک روپۍ اخیستی. یو بل دی سوزکې وروسته به یې راوباسم سامان به پکې وړم. هغه به بیا زه تاسو ته وښیم چې آیا دروغ دي یا رښتیا دي. دا لږ سامان پروت دی تاسو ته ښکاري لږ غوندې سامان دی، دومره سامان نه دی. زه به صرف دا لږ سامان وړم. زه به بیا تاسو ته خپلې پیسې ښیم چې دا ماله څومره پیسې جوړوي. ګوره وړوکی بزنس سټارټ کړئ، وړوکی بزنس. د وړوکي بزنس نه به تاسو بیا ډېره غټه ترقي وکړئ. تاسو به رو ځئ په بره باندې به ځئ نو ډېر زیات مخکې به لاړ شئ. نو الحمدلله زموږ د سکراپ روزګار دی، په دې کې موږ خپل ځان ساتو، خپل دغه کوو. نو زه چې کله دا سامان ویسم زه به بیا تاسو ته ښیم چې ما د دې سامان نه ما څومره روپۍ جوړې کړلې. صحیح ده؟ دا وسلو اوس په پته لګي انشاءالله چې څونه به جوړوي د خیره څخه. بیا به په ویډیو کې ګورئ. غریبو زه درته چغې وایم چې سټارټ کړئ خپل بزنس سټارټ کړئ. دومره روپۍ به ګټئ، دومره روپۍ به ګټئ. خرڅ شئ. دا کم سامان چې ما راوړو دا دومره روپو دی چې دومره روپۍ تاسو په کال کې هم نشئ برابرولی. دا څومره روپۍ چې دا یک ګیس کې خپله چې دا به څومره وي. د غریب زامنو خپل روزګار سټارټ کړئ چې پیسې وګټئ چې چاته محتاجه کیږئ. نو یاره نو د غریب سړي زامنو شاهد انور بھائی لانگ لائف. Thank you so much for your advice.